دا د وجیبا د هر مسلمان رور. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت ورځنی لاند او مهم خبرونه. د قندهار ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست د یاد ولایت مرکز او ولسوالۍ کې د شپېته مسجدونو له ملا امامان او قومي مخورو سره ناستې ترسره کړې. یادو ناستو کې محتسبینو له خلکو وغوښتل چې د معروفاتو په اقامه او د منکرات مخنیوي کې له یاد ریاست سره همکاري وکړي. همداراز یې له هغوی وغوښتل چې خپل منځي اتحاد پیاوړی او د اولادونو سالمه روزنه وکړي. د کونړ ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست محتسبینو د 3 ورځو په جریان کې د یاد ولایت له 15 ولسوالۍ څخه لیدنه ترسره کړه. د یاد لیدنې په جریان کې محتسبینو له دیني مدارسو، ښوونځیو، هوټلونو، نظامي مراکزو او بازارونو څخه لیدنه ترسره کړه او هغوی ته د یاد ریاست لازم سپارښتنې وکړي. له هغوی وغوښتل چې د معروفاتو په اقامه او د منکراتو په مخنیوي کې له محتسبینو سره همکاري وکړي. د هلمند ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست د یاد ولایت مرکز کې له دیني عالمانو او قومي مخورو سره ناستې ترسره کړې. محتسبینو له دیني عالمانو او قومي مخورو وغوښتل چې د نوي نسل په سالمه روزنه کې خپل نه ستړي کیدونکې هڅې وکړي. محتسبینو همداراز ټینګار وکړ چې د دیني زده کړو ترڅنګ عصري زده کړې چې د ټولنې او مبرم ضرورت دی په خپلو اولادونو ترسره کړئ. د پکتیا ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو رئیس او محتسبینو د استخبارات او د یاد ولایت د استازي پښتون کې د ولایت له اداراتو څارنه ترسره کړه. د یاد ولایت له اداراتو څارنه ترسره کړه. د یاد لیدنې هدف په اداراتو کې د اصلاحاتو راتګ او د یاد ریاست د مکتوب تطبیق و چې لله الحمد تر ډیره دا چاره بریالۍ وه. د لیدنو په جریان کې د یاد ریاست محتسبینو له کارمندانو وغوښتل چې په خپلو چارو کې رښتیني اوسي او له مراجعینو سره نیک چلند وکړي. د پلازمینې کابل ښاري ریاست محتسبینو د خپلو ورځنیو کړنو په جریان کې د 22 حوزو اړوند 4 سلمانیو، 9 حمامونو، 3 جمنازیمونو، 12 ورزشي کلبونو او له 22 شخصي او دولتي ښوونځیو څخه د خپلو ټاکل شوو سپارښتنو د څار په موخه لیدنه وکړه. محتسبینو د اصلاح په موخه نوموړو ته د وزارت لخوا د شوو سپارښتنو د تطبیق سپارښتنه وکړه او له هغوی وغوښتل چې خپلې کړنې د وزارت له پالیسۍ سره سمې مخته یوسي. بعد فتنو شیطان په مخ کې سپر امر بالمعروف نهی عن المنکر، امر بالمعروف